والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه دي چې هغه د لغویاتونه فضولیاتونه ځان بچ گئی. رمضان مبارک میش آخری عشره ده او میش دا رخصتی کی نهایت ہی قیمتی اور اہم ٹیم دی. څومره چې دا میش په مخزي نو دومره د دې قیمت چې کوم دی دا نور زیاتیږي اور آخری کې بالکل دا میش دا رخصت اخلي. پکار دا چې دا میش مونږه ښه طریقې سره احترام طریقې سره دا رخصت کو نو دا به ډېره ښه وي. او که چېرته یو میلمه داسې دی چې هغه ته داسې طریقې سره رخصت کړي چې د هغه قدر ونشي او د هغه احترام ونشي نو هغه میلمه دا بیا خفه وي نو ټول عمر دا داغ دبا دا بیا زړه کې وي. نو نن تاسو ګورئ چې میش آخري ورځې دي او د میش رخصتۍ ټیم دی لیکن هغه ډزه ډوزه دا شروع ده. تاسو ګورئ چې ټول ورځ دا درزارې دا غوبل دا خیږي. د دې مثال داسې شو لکه یو میلمه ته رخصتۍ لیکن داسې طریقې سره رخصت کړي چې ګټو سره یې وولې ښه چې بیا په دې غاړې هم رانشي ښه. میلمه د کور نه بار کې شاته نه د ګټو باران کې نو هغه میلمه ته رخصت کړي. اوس دا میش آخري ټیم دی او هغه کارونه واړه دا هم یو قسم لا شیطانان دي. غټ شیطانان چې سو ازادېږي واړه شیطانان مخکې نه ازاد شي دي. هغه په مخه دا بمباري دا شروع کړ دا هر کلی کې هر ځای کې هر بسته کې غر تلاټ چار ځای کې دا یو ډزار دی او دې لکه پارام نه به موږ کولای شي نه به تلاوت کولای شي نه به خوب کولای شي. اسانه طریقې دارا چې ځان له مالو چې یو دو شوړې به جوړې کوي یو به یو غوږ کې بل بل غوږ کې نو کېدای شي کې بیا دندې ته आवाज نه راځي. دغه یو طریقې شته دی. نور دا ماشومانان د چاپلار دا منې کولی نشي. دا واقعي د هغه نورو د شیطانانو راتلونه مخکې هغو لپاره لار اوارئ او دارنګې دا عمل دا اختیارئ. او د هغې نه وروسته بیا تاسو ګورئ کله چې اختر شروع شي نو لوی نوجوانان لوی سړي هغو نن سبا روژې نیولي نو بیا تاسو ګورئ چې هغو هم دا ډزه ډوزه دغه دا طریقه اختیارئ. قرآن پاک دا منې کړ ده. دا طریقه دا اختیارول نه دي پکار. اسلامي طریقه دا ده چې دې کې سامل اختیار کا ښه طریقې سره میلمانه چې کوم دي دا رخصتول پکار دي. نو دا میش آخري کې بې انتها قیمتي ده. یو منټ یو سیکنډ یو غړی شپه ده که ورځ ده دا بې انتها قیمتي ده او د دې قیمت موږ ته پته نه لګي خو چې قرآن نه تپوس وکړي نو تاله به داسې پوه کړي لکه 1 جمع 1 برابر ہے 2. بل آیات چې کوم لوستی و نو هغه سورت مؤمنون دی او د هغې ترجمه ما تاسو ته وکړه والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه دي چې هغه د لغویاتونه ځان ساتي ښه. نو نن تاسو ګورئ چې دغه کار چې کوم کوي نو بعض څه دی بعض بمان پکې هم ډزوي ښه بمان هم ډزوي نو هغې سره څه نقصان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه منې کړ ده چې دې ګوتې سره ته داسې ګټولې ادا منه ده ښه داسې ګوتې سره چې ته ګټولې دا د دې ممانعات راغل دی. دا د دې وجې نه که ناڅاپي دی داسې راخلاصه شله او ستا خو زور ډېر دی خپل زور به نه پوهېږي نو هغه نه د چا سترګه دا به وتلي ښه. یو سړی کوټې منې او کوټې منې ښه او کته چې کوم دی زنانه ده او دانې په کوټې باندې پرتې دي هغه کوټې ته ختللی ناڅاپي چې کوم دی ګپ شپ سره یې داسې یو دانه د جوارو یې واغسله او کته یې داسې راواچوله چې راواچوله دغه ځای کې چې ولګېله سړی لاړ ځای ته ورسېده قبرستان ته ورسېده بالکل سړی ختم شو. نو صرف یوې دانې اصول بعض وخت کې سړي ته دا پته نه لګي لیکن ناڅاپي چې کوم دی انسان هغه ختم شي. دارنګې سعودي کې لینډ کې کسان داسې ولاړ دي او یو کس چې کوم دی هغه د بل نه مخکې کېږي هغه یو صرف داسې سپېړې داسې اوچته کړو بس چې دا خپل نمبر باندې نو درېږي صرف د سپېړې اوچتولو سره بس هغه سړی ارتاو شو بس نو بعض وخت کې داسې حالت هم وي نو لہذا دا شی چاله وجني نه لیکن پورا د بم مرډز دی پورا د بم را یو आवाज دی چې هغه ځای کې نه سړی عبادت کولی شي نه مونځ کولی شي او بیا خاص طور سره د مونځ ټایم کې
او دارنګي څوک تلاوت کوي یا یو سړی مریض دی نو دا دې علاقې کې لا پته نه لګي لیکن چې خاص د لاړ شي نو هلته بالکل یعنی بیا حالات ډېر زیات خرابي لہذا دې کې موږ لا خیال ساتل پکار دي چې هغه شی چې هغه یعنی مبذري ده هغې کې چې کوم شی بمانو کې استعمال نو نن سبا څوک بم نشي اخیستی خاصې داسې یو تیره غونې شی دی او په هغې کې چې کوم دی ماچس تیلي د دې مخکې چې کوم دا سر دی دا سر نه مثاله واخلي هغې کې واچوي او دارنګې میخ ورته چړاو کړي داسې چې راواچوي نو هغې نه یو درس کېږي یو پوره یو بم اواز چې کوم دی دا وځي دا وړو ځان لپاره یو کار جوړ کړ دی مشران لپاره خیال ساتل پکار دي چې سړی بره چې کوټې ته خېږي پارچنګای باندې رو رو بره ته خېږي دا یو دم بره ته نه خېږي د انسان تربیت دغه انداز سره هغه کېږي رو رو په مخه ځي پخوا تاسو ګورئ د اخترونو موقع کې اختر د خوشحالۍ ورځې دي نو چې کله به اختر و نو بعض خلکو به ټوټې جوړولې یو بل به چې کوم دی ګټو سره ویشتل یو غاڼه کسان به بلې غاڼه د یو کلي او د بل کلي آپس کې چې کوم دی دا ویشلې او که چا د دې طاقت بنو نو بیا وایي ځان له مچوڼه جوړوله مچوڼه او که چا کبرای باندې ولګېله مازغه به یې وتلي وښه ولې قرآن پاک کې راځي درېمې سپارې کې چې مچوړې سره سړی مردار شوی دی درېمه سپاره وګوره وقتل داود جالوتا جالوت یو بادشاه دی کافر بادشاه دی دا چا وجل دی داود علیه السلام کم عمر والا دی کم عمر والا مچوړه چې ګټې راخلاص کړو نو د هغه کپرای والوزوله قرآن پاک درېمې سپارې کې دا بیان راغلی وقتل داود جالوتا داود علیه السلام جالوتو وجه هغه نه بادشاه توالوتو دغه نه جالوتو هغه بادشاه ول خپل لور ورکړه نو دا څه کارنامه کته چرته دي چې انډیا ته ګټ رسول شي نو دا یو طریقه شته لیکن دا طریقه دا نه چې مسلمانان آپس کې داسې قسم العمل چې د خلکو عبادت یا پای کې خلل راځي یا شي کې فضل یو شي کې دغه ویخه یو مالدار سړي په باره کې راځي چې هغه ډیر زیات مالدار او کله چې هغه وفات شو نو دی هغه یو زوی یو لوروخه هغه زوی یو ورځ سیجل کوي د ماچس داسې تیلی ووخه داسې تیلی چې وو نو دا بین چې کوم دی دا پې ډېر زیات ښه ولګېد چې دا خو ډېر مزېدار بین دی نو لہذا بیا ماچس اخلي بل تیلی وی نو بل تیلی وی دغه یې کار و بیا نو بس دغه کار هغه نه څوک د بوس کول والا نه و دغه کار یې کوه ماچس تیلی په مخه لکه نن سبا د نوجوانانو به چل کوي خو بس دا مثاله ده تا ته پته نه مثاله هغه چې بس دا سره اخلاصي ښه بس دا کار دی رزق پیدا کار دی دا درس کیږي ښه نو هغه مالدار زی هغه دغه کار به اختیار او بیا پیسې دغه باندې وړاولې بلې غاڼه لور ته ګوره هغه لور یې څه وکړل علما لیکي چې هغه لور چې کوم دا یو ځل تل دا بازار ته اور بازار کې کپڑا اخلي نو کله چې کپڑا ناب شلا دکاندار کپڑا داسې سیری چې هغه سیری ته هغې نه یو چر وته دا چر اواز دی باندې ډېر زیات مزیدار ولګېده نو دی به بیا دغه کار کوه کپڑا به اصلا دا به یې سیروله په مخه بیا تانونه به یې راغوښتل یو تان نه تانونه په مخه به یې راغلل نو دغه کپڑا دا کار به یې کوو دا به یې سیروله بس دغه یې کار وکړه نو دا بعض وخت انسان یو ګن کې یعنی فضول اخته شي نو تر دې پورې چې دومره یعنی په مخه لاړل چې یو هغه ماچس تیلو باندې او بل چې کوم دی هغه څه کوي دا کپڑا سیري ښه ټولې پیسې په دغې باندې والوزولې ښه او بیا چې کوم دی تر دې پورې علما لیکي چې دوی بیا سوال کوه یعنی بیا دومره غریبانان شلل پیسې ټول اړاو کړي بیا سوال ته اوس هم هغه د زنانې په نوم باندې هغه بازار چې کوم دی اوس هم شته وي ښه د هغه زنانې په نوم باندې دی ښه نوم یې نه اخلم بهرحال عرض مې دا کوو چې بعض وخت کې داسې حالت وي ښه دارنګې کابل کې چې کوم دی بادشاه دی ملا عمر بادشاه دی هغه روان دی ګاډي کې روان دی ګوري هغه ته یو سړی دی هغه خرګاډی دی او شاته نه ورسره سپی تړل دی ښه سپی تړل دی هغه سپی چې کوم دی هغه راښکلی کېږي بادشاه فورن وي ګاډی ودروئ هغه سړي ته چې کوم دی دستي کوشو وي دا سپی چې کوم دی دا ته ولې تړل دی دستي پران دی که نه پران دی وي دا مونږ دې لپاره تړل دی وي دا ولې را تړل دی څه وجه ده وي دې سره دا سپی چونکېږي راښکلی کېږي چونکېږي نو دا مخکې خرګاډی ښه تیز دي دې سره دا ښه تیز دي ښه دې ته نه ګوري یو سړی ښه چې بل شي ته یعنی اذیت رسومه تکلیف رسومه دې سره دا چونکاري اواز راځي نو هغه ښه تیز دي ښه بعضې کې یو سړی به روان یو کلي کې یو سپي له باید داسې ګټ راواچوه چې ورته یې سړی لوخړ سپی دی دا یو چرو کوي ماله مزه راکوي ښه دې چې کله یو چرو اواز وځي بس یو ګټ واچوم او دا یو اواز وکاږي نو ماله مزه راکوي ښه نو نن سبا نوجوانانو دغه کار دی او دغه کې اخته دي ښه نو لهذا خیال ساتل پکار دی بله خبره واوره زمونږ د علاقې کې تاسو ګورئ چې کوم نوجوان طبقه لا ځوانان دي هغو رو جماعت د څه ځای کې کوي دا به تاسو ته پته نه وي د غر په ککرۍ باندې جماعتونو کې روزه نماز دی نو پور کې نماز دی
روجه بس دې کې ماته موټر سایکل دی یو منی سوسو سواری شي ځان سره شي واخلي د قرقه کرای ته خيږي او کستا یقین نه نو چې کوم دې کې روډ راغلې لکه دا نږدې دی بټنګي روډ دی بغیر د کرای نه بغیر د لرتونه تلاړ شه تا د پته ولګي چې کسان په پور روان دي بیا واپس ټیم کې راځي چې څو وخت کې تراویح اخلاص شي دومره نا وخت راځي ښه نو جوان طبقه په دې لړ باندې به دومره موټر سایکل ته ملاوي شي چې ته به حیران شي چې داخله چرته تلوخه ته د پروګرامو کسي چلوخه یو کس نه دنیا کسان نو جوانان پورو ګروپونه دا رواني ښه او بڑا بوټو کې غرونو کې اوچت بلندای باندې ځکه چې کوي ته خيږي ال درو جماعت ښه نه دعا ده نه مزده نه تراویح دي اسم نشته ښه خپل قیمتي ټیم هغه ځای کې دارنګ هر یو روټ ته ګوره دا خدای ته ما یو مثال لاکه دا چې څومره غرونه دي بڑا دي ته خيږي ښه دې ته خيږي ال درو جماعت دا خپل قیمتي ټیم او وخت دا ځای کوي ښه لہذا خیال ساتل پکار دي مسلمان لپاره چې خپل قیمتي وخت دارنګ یو نوجوان په باره کې راځي چې هغه سودی کې مزدوري کولا دې کې بل یو کس راغی چې زما هم لوګونه کار دی دا به مالونه کې هغه ولې ونه کما سړی مزدوري کې خو بیا خامخه کوي دې تل له بیا خپل مالک نه هغه بل کس چې کوم دی هغه بوتل لې او عزت کار به وګورم نو پس به تاسو حساب کوم هغه اوس الله کار ته ګوره دې چې سو هغه محل ته دندې شو دې بار شاکس لاړ دندې چې کوم دی منظري کولا وکړل منظري ښه دا پسې چې دا منظري کله راغلل نو بس دې زه خو پساو شلم لیکن الله تعالی دله دومره همت ورکړو چې دې دروازې ته ځان ورساو هغه منظرو سره مقابله کړدا او دارنګي هغه گیټ اتوماتیک کولاو شوی دی دا ځینې ولا خړل دی دا ځینې ولا خړل دی پاکستانو ژوندې راغل دی خبي هم ژوندې راغل دی الله به رحم کړ دې او دارنګي راغل دی نو هغه سړي چې کوم دی بیا د هغه باندې کیس شي دی لیکن دا اثر نه کوي ولې دا خلک دی عرب خلک دی نو هغه سړي دا منظري ساتل دی هغه مال مزدار کوي چې زور ته کسان پرېدم ژوندې کسان مړنه چې ژوندې کا سراولم چل منې دی منظري ته پرېدم او منظري تستم بیا کوي هغه خوري نو دا مال مزدار کوي نو د باز سړي خپل یو کار دی هغه سړي دا شکرونه وکاږي ژوندې راغل دی ژوندې بالکل نوجوان دی او دارنګي دی حالت کې راغل دی نو خپل قیمتي ټیم دا ځای کول نه دی پکار دا اخري ټیم د مسلمانانو لپاره مای رمضان مبارک اخري ورځ دی اخري شپې دی دې کې خصوصي طور سره د الله طرف ته توجه کول پکار دی او چې څومره خپل عبادت دی آی کې ترقی کول پکار دی چې دومره عبادتو کې مسلمان مخې ته لاړ شي نو په دې کې د شپې عبادت د ورځې عبادت زاری او جړه او د مشخ طریقې سره موږ لا رخصتول پکار دی نو ان شاء الله دا دې زموږه الله تبارشي او دغه انداز سره چې موږ د عمل اختیارونو دا نقصان دی قران پاک کې دغه سورت نوم دی سورت بنی اسرائیل الدا بل انداز سره الله تعالی فرمایي ولا تبذر تبذیرا اوس کته یو سړی ته وای چې ته شیطان روري نو هغه به څومره خپګي لیکن قران پاک وګوره قران پاک وګي قران پاک وی دا انسان چې کوم دی دا د شیطان رور دی څوک دی چې کوم خپل مال فضول اڑاوي کله ماچس تیلې هغه یو پای پی لګي یو پای ځان پوکا بای دا بکیږي خپېټای ته د دې یاد کوبي قران د موږ لپاره دوی نو کله شي یو انسان فضول اڑاو کو دام ګناه دی هغه پورې کته مالټاو خړلا کېلاو خړلا اندوانو خړلا ادا پټونه تا ځای کړل دام ګناه دی دا هم د شیشي خوراک دی دا هم د شیشي خوراک دی یو کس هغه یو ملک روان دی او دارنګ یو کې شی دی هغه وی چې ما سره پیسې هم نشتی دا اخر دی را سره او دا یو را سره بانګي دی زه موګې شیما الدا اصفهان یو کلی دی هغه کې یو ماشوم ورته وی د ځان ل چې کوم دی سشه واخلا اندوانه څه شي دی ځان ل اندوانه واخلا دې کې ستا مزیشلی دا اندوانه متوخري باقي دا دانی دی بانګي لبور کې او پټونه ستاره خرشلل لہذا مزه کوا او بل کله دغه شان وسره اندوانه وا هغه دغه شان روان دی اوتري کې داسې پکت روان دی مخله چې ګوري دی هغه دشمن راغی دې چې هغه لوم پکار راغله هغه نور سکان نه کېږي دا چې را خلاص کړ دې صلی الله کا پرایلا ال ولاړه غړي مړي الته پادشل اسړې ارتا او شاغي ما باندې بم را خلاص شو خو دې زنه کورې ما مازه می وتل دی پکې نه لپاسه دا پټونه برادو نور چې کوم دې دا مازه زما وتل دی دوانه چې خشه دیغه نو بعض وخت تعالی لپاره پکار راځي خلوم پکار راځي انسانان لپاره هم پکار دا راځي نو خیال ساتل پکار دی لیکن فضول شی چې کوم دې کته فضول یو شی خرچه کې دی کې ګناه دی او کدارې کې جایز دی کې ته خرچه کې لکه لکاو روپے خرچه کې کې ګناه آی کې نشته قرآن پاک سوی ولا تبذر تبذیرا خپل مال
فضل موړاوي نو دا نه ماشومان چې کوم دا لشي دی هغه هم دا یو فضل کار دی نو دې باندې شیطان خوشاليږي ان المبذرین یقینا فضل خرچي ولا اخوان الشیاطین دا د شیطان رونري شیطان د رور زګوي چې دا شیطان دی باندې خوشاليږي دا فلانه چې کوم دی دا د قارون رور دی وي تاسو باوري دي دا فلانه چې کوم دی دا د منظري زوی دی منظري زوی دی نو دا د منظري زوی نه ګوري اصل کې هغه یو بادر کس وي بادر وي نو ځکه هغه ته وي چې دا د منظري زوی دی بادرای طرف ته اشاره ده دا فلانه د قارون رور دی دا ورته ولي وي ډیر زیات شوم وي نو هغه دی وجه نه دا الفاظ ویل کېږي چې دا د قارون رور دی نو دلته وي دا د شیطان رور دی دا ځکه چې شیطان دی باندې خوشاليږي چې د مسلمان مال بیجا وړاو شي نو د دې وجه نه هغه دی وي دا د شیطان رور دی وکانه الشیطان لربه کفورا او شیطان چې دی داس دی د الله تعالی نه دی نافرمان نو لہذا کورونو کې نن سبا مسلمانانو لټول دا پکار دي چې زېما قبل له قبول له هر کس لپاره دا پکار دي چې خپل ماشومان دا یعنی داخل پکار دي چې هغه نور څه قسم له بمان دا څخه هغه د اخلاص کیغه هغه بمان یو سړي شوق وي چې زه خام بخا بمان را اخلاصو من هغه بمان دا څخه هغه څه دی هغه استغفر الله دا لوی بندې شیطان لپاره کته بمان را خلاصای او ټول نه لوی دشمن هغه شیطان دی نو استغفار وایا دې سره شیطان چې کوم دې ذل کیږي دویم بم شي دی شیطان لپاره دویم بم شي دی فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تعالى غسر لا نتوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا دو بمان دي دا لوی بمان دي قرآن خود لیکا نو دا شیطان لپاره بمان دي لہذا دا چې څومره کثرت سره دوایغه صادرت کې غلطي وسوسه راغلي شیطان ته منی عمل کوي نو لہذا فورن چې کوم دی تا استغفار وایا خپل عمل منی یره ته ډیر خسړې نمبر 8 سره ډیر غټ عمل دی کو فورن استغفار وایا شیطان ستا عمل چې کوم دی دا بربادي او ځای کوي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایا نو دې سره ستا عمل چې کوم دی هغه با ځای کیږي نه او دارنګي بچ او دارنګي محفوظ دا پاتې کیږي شیخ عبد القادر جیلانی زنانه ډېر خبي جنې هغه لوی ځان ورته ویغه بغداد کې پاتې کیږي دا یو ډېر لوی بزرګ انسان وخا یو ځل دی هغه چې ګوري هغه بیابان کې روان دی خوش ځای کې روان دی ناصافي چې کوم دی ورځ کې یو تخراغي आवाज شو اے شیخ عبد القادر جیلانی مبارک شاه نور عبادت مکوا دا چې کم کړهو کړ دې د رجو د شپې کم عبادتونه کړ دې لہذا تا ډېر کړهو کړ دې نور عبادت تا تمام دې اس قسم لا ستا چوټی شلا لکه موږ چې روزه کې عبادت وکړو بیا د حافظ په دوم نه لګي د عالم په دوم نه لګي د عام تراول په دوم نه لګي دا په نه کې چې دا کسان د کم دین راغلي او کم غاټ لاړل ښه روزه کې دا سبګړي په شکل چنجي ودا غدلی ښه چې دا چنجي په مخ راشي ښه لیکن بل چې کله دا موسم لاړ شي بیا په نه لګي سره کې ګونګټانو برځي ښه ګونګټان ته ژوندې پاتې شلې جمعات کې بیا چاله بارا لار نه ښه دا یو سیزن ښه د دې وجه موږ وزن نه ګونګټان نه جوړو د پشګال ګونګټان یا د پشګال چنجخه چې رمضان کې عبادت ته او بیا چې کوم دی بیا موږ چوټیانی کوه نو شیخ عبد القادر جیلانی ته مبارک شه شیخ صاحب نور عبادت مکوا یواز هغه پیر نه وسره عالم نو هغه وی چې الله پیغمبر د الله صبر مایلی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین اے زما پیغمبر عبادت کوا تر دې پوری چې تا ته مرګ نی راغله پیغمبر ته مرګ پورې عبادت کا او ما ته استا چټیشلا نو وی فورن وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته شیطان رزیل نو هغه چې کوم دی چې کله خلاص شو ورته دیم جال ورځي ښا شیطان ورته دیم جال ورځي وی مبارک شه او شیخ عبد القادر دیم جال ورته ورځي ښا مبارک شه خپل علم دی وجه نزان د اخلاص کې کتا سره علم نه مارا غیر کړي نو شیخ عبد القادر جیلانی ورته ما الله په فضل منی وما د آیات وی وما توفیق الا بالله
بس هغه تخت چې کوم دی دویم ځل باندې بیا ورته جال غورځوخه چې علم باندې میزان بچ کو خبر کېده هغه ما د الله په فضل باندې خپل ځان بچ کړه نو لہذا هغه تخت چې کوم دی ریزي لاړ او دارنګه شیخ عبدالقادر جیلانی ته بچ پاتې شغه نو بهر حال شیطان لپاره عرض مدا کو چې لوی بم چې کوم دی دا دوه بمان دي استغفار او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اسان دعاګانې دي دا موږ ورو ته هم خود البقا دي زنانو ته هم پخپل موږ هم دا ویل بقا دي دا ان شاء الله موږ دنیاوی او اخروی تمام فریض په بده کې الله تعالی دې موږ لستلو عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا